الله الرحمن الرحیم. زما نوم منیژه دی. زه د برند مدیره یم او 3 کاله کېږي موږ د برند شروع کړی دی او د دو طریقه موږ افغاني لباسونه مرمردوزي په مرمردوزي باندې بالښتونه او د کور ډیزاینونه خلکو ته خدمات وړاندې کوو. د کابل طبي پوهنتون د انستزی رشته محصله وم، خو متاسفانه د موږ پوهنتونونه بسته شول. نو کور کې د بیکاره پاتې کېدو په خاطر موږ ته دا فکر رامنځته شو څو دو کار ته شروع وکړو او په دو فعالیت باندې خپل اقتصادي بخش هم او خپل استعداد هم چې دی هغه هم خلکو ته وښیو. موږ تر اوسه پورې خپل کار آنلاین مخته بیایو. موږ مشتری لرو ډېر، خو په هغه اندازه چې موږ باید ډېر پیشرفت وکړو دومره هم نه دی کړی او موږ د تقاضا لرو چې په راتلونکي کې موږ حمایت شو. موږ په انستاګرام کې یوه صفحه لرو د برند د صفحې په نامه او بل یو د واتساپ چینل دی چې په هغو کې موږ خپل دغه کوم فرمایشونه چې موږ خلکو ته جوړو د هغو نه عکسونه اخلو او هغه په چینل کې ږدو. د هغو طریقه موږ ته خلک زنګ وي یا مسیج پرېږدي او فرمایش موږ درکوي. موږ د دې ترڅنګ چې دلته د هیواد په دننه کې او ولایاتو کې مشتریان لرو، موږ په خارج د کشور کې هم مشتریان لرو او هغلته هم موږ چې کله څوک فرمایش راکړه د کارګو د طریقه موږ هغو ته هغه هر څه چې موږ ته فرمایش راکړی وو ورته ورسوو. په لومړي کې خو موږ هېڅ کوم مالي ملاتړ نه لرو، په دې خاطر چې دا رقم فعالیتونه ډېر خلک غواړي مخته بوځي. موږ پخپله د 3000 افغانیو نه شروع وکړله او خپل کار مخته بوتلو. هر څوک غواړي چې ډېر پیشرفت وکړي، ځکه زحمت چې وباسي باید یو ښه پایله هم ترلاسه کړو. نو د دې لپاره موږ غواړو چې اول کې خو یو دکان ولرو، د هغوی طریقه کارګاه ولرو چې ډېر خدمات خلکو ته وړاندې کړو او ډېر مشتریان ولرو او حتی خارج ته او څو نمایندګۍ خلاصې کړو. دو کې موږ ډېر همدم آرزو ده او غواړو چې ورته ورسېږو. د موږ دپاره ډېره مشکله دا ده چې موږ خاص ادرس نه لرو، ځکه موږ تر اوسه پورې هر فعالیت هم چې دی کارونه هم چې دی موږ په خپل کور کې ترسره کوو. نو موږ غواړو چې حضوري ادرس ولرو چې د هغو طریقه خلک هغه مشتریان چې موږ لرو مستقیم هلته راشي. نو په دغو بخش کې موږ ډېر مشکل سره مخامخ یو. همیشه مشتریانو ته موږ ورڅو چې دا بیا یوه هزینه هم لري. زما پیغام ټولو هغو مېرمنو ته چې په کور کې ناستې دي او د تحصیل څخه پاتې دي یا هم هغه مېرمنې چې بیخي تحصیل نه دی کړی، نو غواړم چې د خپلو لاس د کار نه او کوم استعدادونه چې دی لري هغه جامعې ته وړاندې کړه او د داسې مؤسسو یا هم داسې ښځو سره یو ځای شي چې دوی یو ځای ته ځان رسولی دی.